بن کې د څه شي په خاطر کړي دي په بن کې د څه شي په خاطر کړي دي امریکا راځي بمبار کوي په بن کې غونډه جوړیږي دلته ماته په بن کې سیټ اپ جوړي چې یو ورځ یو ولسمشر اعلانوي په سبا یې وایي چې نه هغه نه کارځای وروره مذاکرات او د بن غونډه دا ډیر فرق سره لري په هغه کې په قطر کې هغه خلک د مذاکرات په میز کې ناستو چې د امریکانو مرۍ پرې کولې روزانه په د دوی په بیسونو باندې بریدونه کول هغه خلکو هلته ورسره مذاکرات کوه مذاکرات هغه چا کوه چې د امریکانو په زولنو کې په ګونتانامو کې پراته وو هماغه خلک راغله په قطر کې مخامخ سکاټ میلر ناستو چې یا به وځي یا د په سوکانو باسم نو فرق خو ډېر د قطر او د بن د مذاکراتو ترمنځ بن کې مذاکرات نه وو بن کې غونډه وه د طالب د نسکورولو دپاره امریکا خپل ټول زور ووهه طالب له منځه لاړ او دلته راغی هغه یې راوسته تیار حکومت له بن نه راوسته په کابل یې واکمن که څوک یې واکمن که دوستم عطانور پخواني کمونستان خلقیان پرچمیان د افغانستان دښمنان هغه یې راوسته په ګورئ زه بخښنه غواړم جنرال صاحب بخښنه غواړم ګورئ خبره ده شاید بالکل د بن په مسله کې د بن او د قطر کې فرق د بن غونډه وه او دا د افغان ولس غونډه وه د افغانستان د ټول افغان ولس غونډه څنګه وه غلجی صاحب ته عجیبه خبرې کوي د افغان ولس غونډه زه ودرخم د افغان ولس نړیوالو ما په خبرو کې دا اوس مداخله وکړه ما د خبرو تسلسل ګوره خبره نه هلته د افغان ولس یو نماینده ولسي څوک زه در وښیم هغه کې د افغانستان د ولس د غونډه در وښیم نماینده در وښیم زه نماینده در وښیم په افغانستان کې خپل اړخونه ټول په هغه غونډه کې ناستو او په دوحه کې د امریکا نماینده یو په بن کې راته وکړه زه در وښیم په ولس کې په هغه نماینده کې برهان الدین رباني و سیاف و حکمتیار و په هغه کې ټول نه و ډېر عالي بالکل د افغانستان دا د افغانستان خلک دي د افغانستان ډېر عالي برهان الدین رباني د افغانستان نماینده و په دې کې حکمتیار نماینده ناستو خلک یې ناستو د همدرد ناستو ولې نو ناست حزبیان څومره پکې ناستو په حکومت کې ناستو حکومت په ساختار کې راغلل حکومت په ساختار کې راغلل ګورئ د حکومت په ساختار کې راغلل زه در وښیم یونس قانوني پکې ناستو زدران دی پکې ناستو امید کرزی دی پکې ناستو د ولس خلک راوکړه دا خو د علمارانو دا هغه څوک چې د قطر در وښیم سره جګړه کوله د قطر کې څوک امریکا او پاکستان ایسایو دوه خلکو ګوره د قطر ایسای څوک په نتیجه کې ایسای کې طالبان ایسای څوک پاکستان طالبان په خپل ګوره هغوی په خپله باندې وایي خلاص بېخانه غواړم زه هغوی په خپله پاکستان وایي مګه 146 وارې د قطر ته تللی دي د هغوی هغه ارشیف وایي 146 وار موږ قطر ته تللی یو او موږ دغه د دوحې پلیټفارم کنه شان صاحب ګوره منظم کړه غلط منطق غلط استقلال جنرال صاحب تاسو خبرې راټولې کوي دا باز به خیر دی لږ باز به نه خیر صاحب تاسو ما 2 منټه خبرو ته پرېږدئ ټوله ناصر صاحب یو دقیقه ګوره دلته دا تواب ناصر صاحب دا نوبت زموږ هم ناستي تاسو ته خیر در اعظم دا جنرال صاحب مبین به خبرې خلاصې کی او دا د کې د یو بدبختی دا چې زه په دې ټیک ټاک پوهېږم هم نه او بل دا میوت کېږم خلک نه نو دا مې یو جنجال دی جنرال صاحب تاسو خبرې ګوره زه درته یا خیل صاحب زه درته خبره کوم زه که په چا نیوکه کوم باید ما یو څه کړي وي په 20 کاله جمهوریت کې مونږ کوم مریخ ته ختلي یو کوم د شلډازو فابریکا مو جوړه کړې ده کوم کالتوس مو جوړ کړی په 20 کاله جمهوریت کې نن د طالب په 3 کاله حاکمیت کې هم زه باید مریخ ته وخیزم هم دربر د مزایل جوړ کم هم ایټمي هیواد شم هم می فوج خود کې پاشي هم می اقتصاد له امریکا نه قوي شي دا هر څه د طالب په 3.5 کالو کې غواړم اما د کمونیزم په 20 کاله کې او د جمهوریت په 20 کاله کې هیڅ نه چا افغانستان تباه که کمونستانو خلقیانو پرچمیانو چې روسان افغانستان ته راوړه هغه خاینین چې نن ورته قهرمانان ویل کېږي دغه افغانستان ورکړه سردار داود چا شهید که بنیاد د ورانه دغه کمونستانو یې ښیي ده چې په ټول عمر باید خلق او پرچم دا معاف نه شي چې په هر ځای کې باید د دوی غاړې ته مرۍ ته رسۍ ور واچول شي په دار شي ډیره مننه جنرال صاحب مبین هغه چا چې دوام ورکړی هغه باید معاف نشي یعنی موږ افغانان او ولس لږ د افغانستان خلک په انتقالي عدالت باور لري دا چې کله دغه زمینه برابرېږي والله عالم اول ګوره چې چا شروع کړی د اول سره د حساب شروع شي
اول د کمونستان او خلقیان پرچمیان دغلته په اریانا چوک کې راوځړول شي ورپسې د جمهوریت لنډغرو زرول شي بیا چې مجاهد او که طالب څه چا خیانت کړی د ټول خو شروع د له کمونستانو نه وشي عدالت باید پلی اریانا چوک کې ښه انتخاب ده میاخیل صاحب په 1.5 ثانیه کې خپل په دې کار روان دي ان شاء الله دا ټول به محکمه کوي او په 1.5 ثانیه ګوري خبره ده شایده چې د بن په غونډه کې د ظاهر شاه کسو د بن په غونډه کې د افغانستان ټول ښکېل غاړي وي یوازې پاکستان پکې ډېر دخالت نه درلود اما د قطر په خبر ختمه ګوره خبر ختم اما د قطر په غونډه کې د قطر په تړون کې یوازې امریکا او د پردې شاته پاکستان ناست تاسو ماته راوخیاست د قطر په د بن په غونډه کې ټول اسلامي نړۍ ټول کفري نړۍ ټول ملګري ملتونه نړیوال قوتونه ترکان پاکستانیان عربان سنیان شیعاګان هندوان ټول د افغانستان د امریکا د جنوب افریقا د بن په غونډه یو انتقاد دا کیږي چې او تر وروسته د افغانستان سیاسيون وایي چې باید په هغه وخت کې حزب اسلامي چې حکمتیار صاحب مشر او د غرض طالبان چې اوس په افغانستان واکمن دي دوی ته باید برخه ورکړل شوی وي جزوی ځکه هغه خو وروسته کارغندیوال صاحب او نور په کابل کې خبره ته ما اشاره کوله د حزب اسلامي هغه خلک د حزب اسلامي د افغانستان په دولت کې ورسته دا نور ته کوا خوار کو غلجای سره امین وقاد او قاضي امین وقاد دی ورسره او د تاسو سره دی دا نور دی هغه نه درلود د بحث ترازو شنصت مهرباني ته عبدالله هیله کوم چې زموږ په حق کې چې غیر عادلانه او سرګندونه ونه کړي او غیر مسؤلانه سرګندونه ونه کړي موږ دلته درته حاضر ناست یو کومه خبره چې وروسته کې میاخیل صاحب وکړه دا حقیقت دی که چېرته په هغه وخت کې صحیح تصمیم نیول شوی او ټول ښکېل جهتونه په دغې د بن په غونډه کې راټول شوی وی نو کېدای شي افغانستان د دې اوسني سرنوشت سره اخته نه وي په هغې وخت کې د امریکا سیاست همدا و چې باید ځینې جهتونه د دغې غونډې څخه بیرون پاتې شي تر څو دا جګړه ادامه پیدا کړي په لوی لاس باندې امریکې دې جګړې ته لمن وهله تر څو ځکه هغه چې څنګه په زور او ځواک کې راغلی و تاسو ټول ولیدل چې په هغې وخت کې څه رقم ته سیناریو غږول او وروسته بیا څه غږول خو په هغې کې موږ نه وو که زموږ د ګوند څخه هغه افراد چې بیل شوي و جدا شوي و او هغې ولته ورغلي په شخصي ارتباطاتو باندې ناست پکې د غونډې برخه ګرځېدل اوسېږي دا د هغې مسؤلیت دی تاسو یوه رسمي اعلامیه د حزب اسلامي افغانستان نشئ پیدا کولی چې په هغې کې ویل شوي اوسېږي چې موږ په دغې کې برخه اخیستې ده او دا موږ په دې کې ورسره شریک یو او دا زموږ په موافقې باندې ترسره شوې ده هېڅ داسې اسناد نشئ پیدا کولی یو خو خبرې دي چې هر سړی کوي دی نو خو مستند شواهد چې دی نشته دی په دې اړه باندې راځو دې ته میاخیل صاحب تاسو یاست او که ناست موضوع مو د څه په اړه باندې ځکه که د دوستانو په نظریاتو باندې اوس بحث کوو دا بحث به بالکل منځي اختلافات دي د خپل منځي اختلافاتو په اړه د طالبانو ترمنځ د اوسني حکومت ترمنځ هو بالکل د طالبانو ډلې مون ترمنځ د اوسني حکومت ترمنځ خو هغه تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو